अस्सलामुअलैकुम दोस्तों द मिस्टर अफगान चैनल ته ښه راغلاست. د نن ورځ درس دی adjective می یعنی صفت. what is an adjective صفت څه شی دی؟ a word which qualifies a noun or pronoun is called an adjective. هغه الفاظ چې د اسم یا اسم ضمیر خصوصیت څرګندوي دیته وایي صفت. example مثال Ali is a boy. Ali یو هلک دی. دا یو ساده کلمه ده، یو ساده جمله ده. په دې کې هیڅ صورت له موږ سره ایجکټیو نشته. د دې هلک خصوصیت نه دی څرګند شوی، نه شوالی، نه بدوالی، نه غټوالی، هیڅ هم نه دی څرګند شوي. نو دې ته موږ ساده کلمه وه، په دې کې موږ هیڅ ایجکټیو نشو پیدا کولی. Ali is a good boy. هلک دی، علي ښه هلک دی. په دې جمله کې له موږ سره ګوډ زموږ ایجکټیو سو، یعنی دا ښه سو، دا زموږ صفت سو. Ali is a bad boy. علي بد هلک دی. دا bad چې سو دا زموږ ایجکټیو سو، بد یعنی ایجکټیو. Ali is a tall boy. علي اوږد هلک دی. دوستانو دا ایجکټیو. د ایجکټیو بیا شپږ ټایپس دي، هغه به انشاءالله پر روان درسو کې ګورو چې شپږ ټایپسونه د هغه څه شی دي. اوس ورځو ایډورب ته. ایډورب څه شی دی؟ ایډورب اسم ظرف. definition تعارف. An adverb is a word which is used to qualify any part of speech except noun or pronoun is called adverb. هغه لفظ چې د اسم یا اسم ضمیر نه علاوه د نورو الفاظو خصوصیت څرګندوي هغه ته اسم ظرف وایي. example she plays. په دې جمله کې، په دې کلمه کې له مونږ سره هیڅ شانته ایډورب نشته، یوه ساده کلمه ده، هغه لوبه کوي. نو په دې جمله کې موږ نشو ویلی چې موږ د ایډورب کې پیدا کړو. she plays fastly. هغه په تیزۍ سره لوبه کوي. په دې جمله کې چې سو فاست هغه زمونږ ایډورب سو، په تیزۍ سره چې لوبه کوي هغه زمونږ ایډورب سو، اسم ظرف سو. he is running. هغه منډې وهي. دا هم دغسې لکه she plays یوه ساده فکره ده، په دې کې هیڅ شانتې ایډورب نه معلومیږي. he is running fastly. هغه په تیز ډول سره منډې وهي. نو دا تیز ډول چې سو دا زمونږ ایډورب سو، اسم ظرف سو. فاستلی دا زمونږ ایډورب سو. دوستانو کومه هره پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ.